راش رمضان مرحبا میاشت د قرآن مرحبا میاشت د قرآن مرحبا وایو هر کله خوش آمدید یہ پمونگا گران مرحبا یہ پمونگا گران مرحبا لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهلت روجه روجدار د پاره د مسواک یا د ټوپیس استعمالول د مسواک استعمالول هغه په حالت د روجې او که غیر روجې په دوانو حالتو کې سنت. بیا په دې باب کې ډېر روایت شته چې یو د هغې نه امام احمد ابن حنبل رحمه الله، امام ابو داود، امام ترمذی او دغه شانتی امام بخاری رحمه الله هم معلقا ذکر کړي. عامر بن ربيعه رضی الله تعالی عنہ فرمای: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم چې ما نبی علیه الصلاة والسلام ولیدل یستاکو د الله رسول مسواک کول وهو صائم او په داسې حالت کې چې د الله د رسول روجه هم وه. ربيعه بن عامر بن ربيعه رضی الله تعالی عنہ فرمای: وی ما لا احصي او اعده، په دې کار باندې ما د الله رسول صلی الله علیه وسلم بار بار کتلو خو ما یې حساب نه دی کړی چې د الله رسول په خپل ژوند کې دا کار څو کرته کړی. دغه شان د ټوپیس مسله د شیخ ابن باز رحمه الله نه چا تپوس وکړو چې په حالت روجه کې روجهدار د پاره د ټوپیس استعمالول څنګه دي. شیخ رحمه الله ورته وفرمایل: تنظیف الاسنان بالعجون لا يفطر به الصائم. په حالت د روجه کې روجهدار د پاره د ټوپیس استعمالول او غاښونه پاکول دې سره د روجهدار روجې ته ضرر نه رسي. او وی فرمایل چې د ټوپیس استعمالول هم کس سواک په شان د مسواک دی. دغه شانته د شیخ صالح العثیمین رحمه الله نه چا تپوس وکړو، هغه هم ورته داسې جواب ورکړو او ورته وی فرمایل چې په حالت د روجه کې روجهدار د پاره د ټوپیس استعمالول اگر چې جایز دی خو لیکن اولا او غوره خبره ده چې په حالت د روجه کې په مسواک باندې اکتفا وشي او د ټوپیس نه اجتناب وشي، ځکه په دې کې امکان د تیریدو شته. اگر که هغه قصدن وي که عمدن وي، که چېرته عمدن تیر کړو نو روجې ته ضرر رسیږي او که چېرته سهون د هغه نه تیر شو نو روجې ته ضرر نه رسي. دغه شانتي د لجنة الدائمین چې کومه فتوا صادره شوې په هغې کې د جواز خبره ده. شیخ حافظ زبیر علیزی رحمه الله د هغه نه چا تپوس وکړو، هغه دا مسله د خپل روجې احکام او مسایلو کې ذکر کړې ده. هغه ورته وفرمایل چې په دې باب کې کوم ثبوت نشته، بهرحال بهتره خبره دا ده چې حالت د روجه کې د ټوپیس نه اجتناب وشي. علماء احناف هغه اتفاقی دا خبره ذکر کوي چې په حالت د روجه کې روجهدار د پاره د ټوپیس استعمالول هغه مکروه دي. بیا هغوی د کراهت د پاره علت او وجه دا ذکر کوي چې امکان د تیریدو په دې کې شته. بهرحال صحیح او راجحه خبره هغه ده اگر چې جایز دي د روجهدار د پاره په حالت د روجه کې د ټوپیس استعمالول که د هغه نه تیر هم شي غیر ارادتن د هغې روجې ته ضرر نه رسي. ها که چېرته قصدن او عمدن تیر کړي نو بیا یې روجې ته ضرر رسیږي، خو بهتره خبره دا ده چې په حالت د روجه کې دې په مسواک باندې اکتفا وکړي او د حالت غیر روجې نه دي بیا د ټوپیس نه فایده اخلي. هذا ما عندي والله أعلم بالصواب وبالله تعالى التوفيق. تيد رحمات میاشتا ید مغفرات میاشتا او ندخلاصی سبب تيد عزت میاشتا تيد عزت میاشتا.